زر غوړ سړی وخوري نو بیا دا د رګو په دیوالو باندې ونښلي، د رګو سایز کم کړي، بیا نو چې رګ سایز کم شو تنګ شو نو بیا فشار پورته ځي، حیاتي اعضاو ته وینه سمه نه رسیږي. نو کوشش دې وکړي چې د غوړو نه کم استفاده وکړي، مالګه عادي اندازه باندې استفاده وکړي، د دې لپاره چې که بیخي مالګه پې باندې بنده کړو نو بیا د وجود ضرورت دی هغه اوبو کې چې ماشوم ژوند کوي، لکه ماشوم خو په اوبو کې اوبازي کوي که نه، دغه هر 3 ساعته بعد تبدیلیږي دغه اوبه. یعنې د حیرانولو خبره ده چې څنګه یو سیستم الله تعالی جوړ کړی دی چې هر 3 ساعتو کې دا تبدیلیږي، او مالګه او الکترولایتونه هر 15 ساعته بعد تبدیلیږي. نو که چیرته مالګه وانخلي حامله ښځه نو دا ماشوم بیچارهګۍ خو د مالګې په کمبود باندې مواجه کیږي. مالګه دې وخوري خو په اندازه. خو زما توصیه دا ده چې د ترکاریو نه هم زیاته استفاده وکړي. ترکاري بیخي ښه دي د دې لپاره چې ویټامینونه لري، منرالونه لري، قبضیت ماتوي، او هغه مضر شیان چې د ورځې په طول کې مونږ خورو، لکه غوړ خورو، سرکې کړي خورو، هغه مضر شیان چې مونږ خورو هغه نه پرېږدي چې په وجود کې جذب شي، لکه د مواد غایطي له طریق نه هغه د باندې باسي. او د میوو نه زیاته استفاده وکړي. میوې خو ډېر ښه انرژي ورکوي، دا هم ویټامینونه لري، منرالونه لري، او قوت دی د دوی وجود ته او د ماشوم وجود ته، او دوی به د لوږې احساس هم ونه کړي. د دې لپاره چې کله معده خالي وي خو حامله ښځه خو ضرورت لري هره ګړۍ وږې شي، نو که په ترکارۍ باندې خپل معده ډکوي دوی به د مړښت احساس هم کوي. او راځي په دې باندې چې په خوراکو کې کوم شی دی چې فشار یا نارمل ساتي، هغه اوږه ده چې اوږه خو ډېر امراضو ته دوا دی، خو د فشار په کنټرول کې ډېر زیات رول لري. دا خو زموږ خویندې اکثرا ډېر زیات پوهېږي چې وایي اوږه فشار ښکته راوړي. هغه کسان چې فشار یې ښکته وي هغوی د لږه ورنه استفاده وکړي، خو هغوی چې لوړ فشار لري هغوی ته بیخي ښه ده. د دې لپاره چې رګونه چې جوړ شوي د رګو په دیوالو کې عضلات دي، دغه عضلات سست دي او فشار کته راوړي، بیخي ښه خبره ده چې د اوږې نه استفاده وکړي، خو په اوسط اندازه. بیا هم مننه. اوس ډاکټر صاحب درملنې ته یې راشو چې آیا درملنه لري که نه لري، نو څنګه کولی شو چې دغه فشار کوم چې د امیدوارۍ په دوره کې پیدا شوی دی د هغې درملنه که یادونه کوي؟ همدارنګه ما سره پوښتنې ډېرې زیاتې دي، که درملنې ونه شي دویمه مرحله کې اختلاطاتو ته راځو او ژغورنه یې څنګه ده. نو په لومړي قدم کې تاسو د دغه درملنې په اړه یادونه وکړئ چې څنګه کولی شو. بلکل د تداوی یا درملنې په حصه کې باید ووایم چې جګ فشار ډېر ښه تداوی لري. اوس ښه دواګانې وتلي دي چې فشار ښکته راوړي، کنټرول کوي. خو دوایي رژیم کې یو دوا د اسپرین په نامه دی چې اسپرین ډېر ښه تاثیر لري چې فشار یعنی مخنیوی وکړي چې فشار پورته نشي، او که پورته هم شي یعنی اختلاطاتو نه تر حده پورې جلوګیري کوي، د دې لپاره چې وینه اوبلنه ساتي، او هغه خرابوالی چې د جوړې له کبله پیدا کېږي هغه نه پرېږدي چې خرابوالی پیدا کړي په وجود کې. او بل کلسیم نه که زیات استفاده وشي دا هم کولی شي چې د جګ فشار نه مخنیوی وکړي. برخلاف د پخوا به ویل کېده چې یاره کلسیم فشار پورته وړي، کلسیم نه استفاده مه کوئ، او دا معقوله شاید اوس هم د ډاکټرانو په منځ کې. برخلاف کله چې د کلسیم کموالی وي نو په وجود کې یو سیستم دی په نوم د رینین انجیوتنسین ورته وایي چې هغه فعاله شي، یعنی ډېر کار وکړي. چې کلسیم سړی ورته ورکړي نو بیا دغه سیستم ښکته کړي نو فشار هم ښکته شي. نو د دواګانو نه اول خو د غذایي رژیم په واسطه، بعد له هغې د دواګانو په واسطه کولی شو چې فشار ښکته راوړو. او که چیرته ښځه په داسې وخت وي چې ولادت یې نږدې وي یا خدای مکه فټس پې باندې راغی، اختلاج پې باندې راغی، نو هغه بیا مختلف درملنه لري چې په شفاخانو کې یا روغتونونو کې ورڅخه استفاده کېږي چې ډېر ښه نتیجه ورکوي. بیا هم مننه. ډاکټر صاحب اوس راځو دې ته چې که چیرې دغه ناروغۍ یا دغه د وینې لوړ فشار کوم چې امیدوار ښځو ته پیدا شوی دی درملنه ونه شي، آیا د دې تاثیرات په خپله د دغه امیدوارې ښځې باندې څه شی دي؟ همدارنګه د ده په کوچني هغه طفل باندې هغه جنین باندې چې کوم ماشوم چې د په خېټه کې دی په هغه باندې کوم تاثیرات لري؟ هغه انګلیسي اصطلاح کې ورته کمپلیکیشنز یا اختلاطات ورته موږ عامیانه اصطلاح کې وایو، د دې څه شی دي که تاسو یادونه وکړئ؟
راځو د جګ فشار په اختلاطاتو باندې یا خرابوالی باندې چې په ماشوم باندې کوم خرابوالی یا بد اثرات لري او په مور باندې کوم بد اثرات لري. په دې فیصدي کې چې کتابو کې راغلی ده وایي چې 80% په ماشوم باندې خراب اثرات لري. یعنی کیدای شي چې ماشوم کې داسې خرابوالی راوړي چې جوړه خپل د ځای نه جدا کړي چې کله جوړه جدا شو نو ماشوم ته وینه ونه رسېده، خدای مکړه ماشوم مړ شي. او مخکې مو هم وویل چې جګ فشار همدې د جوړې له سببه منځته راځي. نو کله کیدای شي چې دغه رګونه چې ماشوم ته وینه رسوي نو دغه یا تنګ شي یا بند شي، ماشوم صحیح وده نشي کولی چې ورته په ډاکټري کې IGR یا انټرایترین ګروث ریټارډیشن ورته وایي چې ماشوم لکه هماغه 3.5 کیلو یا 2.5 نه تر 4 کیلو چې وزن لري د هغې نه به وزن کم وي. او راځو په مور باندې چې مور باندې څه بد اثرات لري فشار. 10% په مور باندې بد اثرات لري، یعنی 80% په ماشوم باندې بد اثرات درلوده، 10% په مور باندې بد اثرات لري. څنګه بد اثرات؟ نو کوم جوړه چې موږ وویل چې همدغه نښلي، نو دغه خرابوالی په ټول عضویت کې دی، لکه سر، سترګې، زړه، ګردې، هر ځای کې چې وینه جریان لري هماغه قسمتو کې خرابوالی راولي. چې اول راځو په سر باندې. سر کې رګونه بند شي نو کیدای شي چې خدای مکړه سکتې مغزي منځته راوړي. سترګو کې ړوندوالی منځته راوړي چې دا ړوندوالی کیدای شي چې تداوي شي، یعنی بیرته خپل اول حالت ته راشي. که چیرته زر تداوی وشي یا مخنیوی وشي، یعنی د ړوندوالي نه جلوګیري کیدای شي. او په زړه کې هم خرابوالی راولي، په ګردې کې ګردې له کاره باسي، په ځیګر کې بد اثرات لري. نو د عضویت داسې کوم ځای نه دی چې د لوړ فشار نه پاتې شي، امان کې پاتې شي. ډاکټر صاحب لکه څرنګه چې د خپرونې وخت هم کم دی او موږ سره ډېره یو اساسي پوښتنه پاتې ده. اساسي پوښتنه دا ده چې څنګه کولی شو که چیرې دغسې یو حالت منځته راځي د هغې څخه څنګه کولی شو ژغورنه وکړو؟ مخکې له دې چې دغه حالت منځته راځي د هغې څخه څنګه کولی شو ژغورنه وکړو، او یا دغسې حالت که چیرې پیدا کېږي لکه څنګه چې مخکې تاسو هم یادونه وکړه چې د هغې ژغورنې په اړه لږ یو څه یادونه وکړه. که چیرې په لنډو الفاظو تاسو د هغې د ژغورنې همدارنګه د کومکهای اولیا د یا لومړنۍ مرستو په اړه مثلا یادونه وکړئ. ژغورنه یعنې څنګه چې مخکې پیدا نه شي، مخکې د دې چې پیدا شي څنګه کولی شو چې ځان وژغورو، بیا که پیدا شي نو بیا څه کولی شو؟ مخکې هم وویل چې مخبره علایم لري جګ فشار، یعنی د خطر علایم لري، د خطر زنګ لري چې کوم علایم په ځان کې وګوري چې یاره همدغه علایم ما که پیدا شو زه زر باید ډاکټر ته لاړ شم. چې مخکې هم وویل چې د سر درد، د دید خرابوالی یا دوبیني یا د معدې درد او یا یو بد احساس او یا هم دا چې خونریزي پیدا کېږي په جګ فشارو کې، یا د ماشوم حرکات کم شي، یعنی د جګ فشار له کبله د ماشوم بیخي په نس کې مړ شوی دی، نو دغه د خطر علایم دی باید زر ځان ډاکټر ته ورسوي دغه ښځې. او که چیرې یو حالت پیدا کېږي او هلته ډاکټر نسایي ولادي ډاکټر او یا داسې کوم روغتون موجود نه وي، هغه لومړنۍ مرستې دوی دپاره څه شی دي؟ اول دا چې مخکې ما هم وویل چې فټس په ښځې باندې راځي نو کوشش دې وکړي چې هوایي طریق خلاص پاتې شي. یعنی اولین کار دا دی چې اکسیجن باید چې ښځې ته ورسول شي، یعنی کړکیګانې باید خلاص شي، دروازه باید خلاص شي چې تازه هوا را دننه شي، د رڼایي نه باید جلوګیري وشي د دې لپاره چې د دې حالت د خرابوالی یا د تشدید سبب کیدای شي. د غږ غوږ نه باید دوی جلوګیري وکړي چې غږ غوږ هم کیدای شي چې د دې حالت د زیاتوالی سبب شي. او دا چې ښځه باید وژغوري چې یاره ونه لویږي، که جګ ځای کې وي هغه په ځان باندې نه پوهېږي، حمله پرې باندې راغلی د کوما غوندې د اختلاج غوندې هغه لویږي، لکه سر یې په ځمکه ونه لګېږي، لاس یې خدای مکړه مات نه شي، نس یې په ځمکه باندې ونه لګېږي، خدای مکړه ماشوم مړ نه شي یا بچهداني یې ونه چوي. د دې جروحاتو نه د دې ضرباتو نه باید چې دوی وساتل شي. بیا هم ډاکټر صاحب مننه چې زموږ بلنه ومنله او زموږ ګران لیدونکو او اورېدونکو ته مو د یو داسې مشکل په اړه چې رښتیا ډېر زیات خطرناک دی معلومات ورکړه. مهرباني. رمضان د ژوندون رادیو تلویزیون ګران مینوالو دا زموږ د دې ونې د روغ رنځور خپرونه